سلامونه نیکی هیله احترامات می قبول کړئ. خدای تعالی دوی کړي چې ټول به روغ جوړ او صحتمند وي او د صحت جامې به مو پر تن وي. نن زما صغیر ارزمن یو ځل بیا د ارزمن سکلز یوټیوب چینل څخه ستاسو په خدمت کې یم او نن به د موږ 21م لیکچر وي. نو په لیکچر کې به موږ بیا هم د ټیبل کوم پاتې مسایل چې وو هغه به زده کړو. موږ لیاوټ ټیب ته راغلي وو، په هغو کې یو اندازه کوم کمانډونه چې وو اپشنونه چې وو هغه موږ وویلې. نو راځم اوس زه خپل دلته فایل ته ټیبل جوړول د موږ زده شول. فارمټینګ او کوم ډیزاین د ټیبل چې دی هغه پاتې دی. سمه ده چې څه ډول موږ یو ټیبل ته فارمټینګ کړلی شو، څه ډول هغو ته ډیزاین ورکولی شو. موږ غلي وو لیاوټ ته، په لیاوټ کې موږ ډرا ان ټیبل ویلی وو. نن راځو موږ روز ان کالمز څنګه کیو زده کیو یې. ښه، د ټول نه د مخکې د موږ سره ډیلیټ آپشن دی. دلته ډیلیټ په واسطه باندې موږ څه کړی شو، فرض کې تاسو غواړئ د دو ځای یو سیل څنګه کوي د باین ځای یوسئ. فرض کې تاسو نه غواړئ چې دغه کوم ماش د ارزو چې دی دا دلته وي، غواړئ چې دا سیل د باین یوسئ. یو خو دا چې تاسو رسئ ډیلیټ بټن باندې کلیک کوئ یا باک سپیس باندې یو دا ډیټا ختموئ. خو ته چې نه دا سیل زموږ عمل د باین اوړم هدف دلته دا دی. نو ته به رسئ دلته به کلیک کې، کله چې دلته کلیک وکړې وګوره ډیلیټ سیلز. کله چې دلته تاسو کلیک وکړئ ګورئ دلته یوه خبر تاسو په نظر کې در سره ونیسئ. دلته موږ سلیکشن صرف سنګل سیل موږ سلیکټ کړی دی. که چېرې دلته مالټیپل سیلز هم تاسو سلیکټ کړئ نو بیا هم تاسو دغه کار په هغو باندې ترسره کولی شئ. فرض کړئ بس یو ارې غونډه انتخابوئ یا یو مکمل یو کالم یا یو رو یو څو دانې سیلونه په مالټیپل سلیکشن باندې انتخابوئ. دا هر څه تاسو ازمولی شئ. سمه ده، په کې هېڅ مشکل نشته. نو اوس فرض کړئ چې موږ سره د ارزو سلري چې ده 12,000 ده. زه غواړم چې دا سیل د باین یوسم. کله چې زه دې باندې کلیک کړم موږ ته ځینې آپشنونه درکوي د ډیلیټ سیلز. اول آپشن د موږ څه شی دی شفټ سیلز لیفټ وی چې کله دغه سیل حذف کېږي نو د دغو په ځای د لیفټ طرف ته بل سیل چې کوم دی هغه راشي. یعنې هدف دلته دغه سیل دی. کله چې دغه سیل د سلري دو ځای حذف کړي باید لیفټ سایډ ته د موږ دغه راشي د دو ځای ونیسي. ځکه ټیبل کې خالي ځای موږ نشو پرېښولی. نو زه ورته یم چې بیخي سایه ده همداسې وکړه. اوس وګوره کله چې موږ دلته کلیک وکړو د ډیټ نه سلري ته ده راغلله. موږ خو داسې شی نه غوښتل که نه، موږ دا نه غوښتل. نو دغو ځایو ته باید تاسو پام وي. دلته اوس د موږ سره سیل نشته په دو ساحه کې. سمه ده، دلته د موږ سره اوس سیل نشته. دا سیل دلته موږ ته راغله ځکه هغه موږ حذف کړو. راځم په کنټرول زیډ باندې کلیک کړم تر څو بیرته باک سپیس کړم انډو یې کړم. اوس که زه راشم ډیلیټ سیل باندې بیا کلیک وکړم بل د موږ څه شی دی شفټ سیلز اپ. نو د پورتنۍ کومه سیل چې دی هغه د دو په ځای راشي. اوس وګوره د سیلونه یو اندازه څه شول یو لیول ټول پورته راغلل. اصلا دا په ټیبل کې اوس غیر منظم والا ویلي که نه هو مطمئن نه ویلي. نو ځکه درته یم چې په دغو ځای کې به تاسو ډېر مطمئن اوسئ چې کومه غلطي ونه کوئ، چېرته ګلان ونه کاروئ. مثلا داسې نه وي چې سبا چېرته دفتر ته تللي وئ تاسو به وایئ چې یاره زه دا د ارزو یا د احمد سلري تلرې کوم، زه دې تاسو رسئ مکمل سیل حذف کړئ نو زه دې به د ارزو سلري به تللي وي، احمد ته د احمد به تللي وي او هغې ته زه دې به ټول حالات به ګډ وډ کړی وي. نو دې سب تاسو پام کوئ. ښه، بل د موږ څه شی دی کله چې تاسو راشئ دلته کلیک وکړئ بل د موږ څه شی دی ډیلیټ انټایر رو. مکمل رو په کوم ځای کې چې موږ سلیکشن کړی دی هغه حذف کړه. اوس موږ د چا په رو کې یو، په کومه رو کې یو وګورئ. زه په 4م آی ډي رو کې یم، د ارزو رو ده. اوس یې که چېرته غواړئ چې دغه رو مکمله حذف کړې نو ته راشه دلته ډیلیټ انټایر رو باندې کلیک وکړه. دغه رو ګوره مکمله څنګه شوله حذف شوه د ماینځ او لوړه. که زه راشم کنټرول زیډ باندې کلیک وکړم بېرته به د موږ سره د ارزو رو چې کومه یوه هغه به راشي. که زه بیا راشم دلته په ډیلیټ سیلز باندې کلیک وکړم بل که چېرته ته غواړئ چې ډیلیټ انټایر کالم نو بیا موږ څه لیکي دا کالم حذف کړي. موږ سلیکشن کوم کالم کې کړی تاسو نه جواب یې غواړم ځای. ښه،
موږ سلیکشن کوم کې کړی؟ آفرین په سلری کې هم کړی دی. نو که زه راشم ورته وایم چې دغه انټایر هغه د مکمل کوم سلری کالم چې دی دا حذف کړه، د سلری مکمل کالم به د موږ څنګه شي؟ حذف بشي. د موږ سره د لیاوټ دی کنټرول زیډ باندې کلیک کوم او ګورئ دا کار موږ دلته هم کولای شو. تاسو کله چې راشئ یو سیل یا یو رو یا یو مکمل یو کالم سلیکټ کړئ دا ټول اپشنونه دلته تاسو ته شته دي. دوی هم دا کار تاسو ترسره کولی شئ بدون د کوم مشکل څخه. ها عین شکل که چیرته غواړئ چې مکمل یوه رو حذف کړئ، کومه رو تاسو سلیکټ کړئ، کوم کالم سلیکټ شوی، موږ دا سره د نیم کالم سلیکټ کړی، مکمل د نیم کالم به څه شي؟ حذف بشي. خو صرف په دغه ټیبل کې، په بل ټیبل کې نه. په ایکسل کې بیا موږ کړلی شوی چې مکمل د ورکشیټ ټول هغه څنګه حذف کړو، یو کالم حذف کړو. خو دلته موږ صرف په موږ ټیبل پورې محدود یو. او که چېرته غواړئ چې یوه رو حذف کړئ، موږ اوس د ارزو رو کې یو څلورمه رو کې نو هغه به حذف شي موږ سره. بل ځینې وخت یو بل مشکل وي، کله چې موږ دا سلیکټ کړو موږ غواړو چې دا څنګه کړو، دا ټیبل حذف کړو. موږ دا ټیبل سلیکټ کړو، باکس سپیس باندې کلیک کړو، هغه د موږ څخه شي حذف کیږي. کله چې زه راشم کنټرول زیډ باندې کلیک وکړم، ډیلیټ بټن باندې کلیک وکړم، د موږ سره ټوله ډیټا حذف کیږي. د دغه هغه اسانه طریقه موږ څه شی ده چې تاسو به دلته راځئ ورته چې ډیلیټ ټیبل مکمل ټیبل به څنګه شي؟ حذف بشي. سمه ده؟ او که چېرته تاسو غواړئ چې د دوی ځم سلیکشن په اساس باندې ځینې هغه حذف کړئ، نو تاسو به راشئ سلیکشن به وکړئ، دغه سیلونو سلیکشن به وکړئ او په باک سپیس بټن باندې به کلیک وکړئ. دا د موږ سره شارټکټ دی. رسم کنټرول زیډ تر څو پورې موږ ته دا ټیبل بېرته څنګه شي؟ راشي. ښه دا د موږ سره د ډیلیټ مربوط و. څو بلې موضوع ته؟ ښه بله مهمه موضوع د موږ سره په روز اینډ سیلز کې بخښنې سره په کالمز کې د موږ څه شی ده پیدا په ګروپ کې. هغه فرض کړئ چې تاسو غواړئ، موږ د په تېره جلسه کې هم ویلي وو، که چېرته ضرورت چې مثلا تاسو دلته په دو رو کې یوه بله رو اضافه کړئ، په دو کالم کې یو بل کالم اضافه کړئ، نو تاسو به رسئ دلته دا کار ځم کړلی شئ د انسرټ نه مکمله. خو که چېرته تاسو نه غواړئ چې دلته ترسره کړئ، تاسو کولای شئ لیاوټ ټاب ته راشئ، دلته هم یو کار ترسره کړئ. زه رسم فرض کړئ موږ څه دلته ضرورت شوله چې زه په دغه میډیکل برخه کې یو بل نفر هم اضافه کړم، خو د دغو پنځمې آی ډي نه پورته. نو زه به څه کړم؟ یو کار خو دا کړم چې زه رسم یوه بله رو به اضافه کوم، هغه یې موږ وطني طریقه داسې چې تاسو به رسئ یورې به دا سلیکټ کوئ، دا به مرخصتې وي، بیا به رسئ اوس وګوره هغه وطني طریقه ښه داسې دا به کنټرول ایکس کوئ، تاسو به بیا رسئ دلته به پیسټ کوئ. ګورئ دا دومره ښه طریقه نه ده، کار ورکوي، په دې کې غلطي کېدلی شي، اشتباه کې رامنځته کېدلی شي، خو تاسو به دا کار نه کوئ، معیاري به مخ ته ځئ. زه رسمه کنټرول زیډ دا موږ سره ټیبل دی، هېڅ کومه رو د موږ سره خالي نه ده. ته به راشئ جست یو سیل کې به کلیک وکړې، اوس به راشئ انسرټ اباو. انسرټ کا موږ ته څه شی؟ رو پورته د سلیکټ شوي ساحې نه. زه که دلته کلیک وکړم اوس وګوره موږ دا ساحه سلیکټ کړې وه، دلته د ارزومن نه پورته موږ ته یو بل رو څنګه کړه؟ رایې کړه. سمه ده؟ که چېرته غواړئ چې د سلیکټ شوې ساحې نه ښکته، فرض کړئ د موږ سره آی ټي انجینر دی، مثلا دا د موږ سره نجیبه ده، ته دو ښکته یو بل نفر ته موږ سره ضرورت شوله چې دلته یې ټیبل کې اضافه کړو. نو زه رسمه انسرټ بلو باندې کلیک وکړم، دغه نه ښکته برخه کې موږ سره یوه رو مکمله څنګه شي؟ نظر او مشخصات سایز د کالم او د رو ته به څنګه شي؟ جوړ بشي. بل د موږ سره پاتې شول کالم. فرض کړئ یو بل کالم ته ضرورت شو چې تاسو د آی ډي نه ښي اړخ ته یا چپ اړخ ته انسرټ لیفټ کې د موږ سره څه کول؟ لیفټ طرف ته د موږ سره یو کالم اضافه کوي وګوره. او که چېرته زه دلته راشم ورته وایم چې د موږ سره د آی ډي رایټ سایډ ته څنګه یو کالم اضافه کړه، هغلته به موږ سره یو کالم څنګه شي؟ اضافه شي. هغه تاسو ریسایز کولی هم شئ، په کې هېڅ مشکل نشته. نو امید دی چې تاسو په دو باندې پوه شوي وای، په دو باندې به تاسو کار وکړئ، تمرین به باندې وکړئ، چې بل وخت بیا ضرورت نه وي چې تاسو رسئ یو 2000 لرې کوئ، یو بل ځای هم ټیبل ورته اخیستی وي، یو 2000 کاپي کوئ، بیا یې دلته دومره غټې کیسې به نه کېږئ.
خلاص واضح معیاري کار وکړئ. بل موږ سم مرج دی. په مرج کې موږ ډېر مهم کارونه کړلی شو. دا ټیبل ما جوړ کړی دی یا تاسو په نظر دا ټیبل معیاري دی که نه؟ که فکر ورته وکړئ لږ ځای پیدا یې کړئ. په دې کې یوه نیمګړتیا شته. تاسو لږ فکر وکړئ، ویډیو سټاپ کړئ، ویې ګورئ چې په دې کې کومه نیمګړتیا ده، کوم شی دی چې موږ باید نوی کړي او هغه ټولو ته سیم دي. ګورئ دومره نه قلم درکوم، یو ډېر غیر معیاري کار کې شوی دی. زه تاسو یې پیدا کړئ. نو امید چې تاسو به پیدا کړي. که فکر وکړئ دلته د موږ څه میډیکل دی، دا باید د موږ څه نوی تکرار که نه؟ هم نظر ارسه آی ټي انجینر دی، دا باید د موږ څه نوی دومره تکرار. سافټویر ډیولپر دی، دا باید د موږ څه دومره نوی تکرار. نو د دغو ستونزې د حل دپاره موږ د مرج سیل څخه استفاده کوو. زه رسمه دا سلیکټ کوم، کله مې چې دا سلیکټ کړه دلته ډیټ هم د موږ څه داسې دی. زه رسمه اوس وګوره، فرض کړئ زه ډیټ باندې کلیک کړم، کله مې چې کلیک وکړم زه ورته وایم چې دا مارچ کړه ټول موږ ته. اوس چې کله دا موږ ته مارچ ول، زه رسمه دونه یوه کاپي خلم، دا نور ټول ځای بای نه وړم، دا دی دا پیسټ کړم دلته په دغه ډول. سمه ده. دا د موږ څه شی شوله؟ یو دانه شو. ځکه دا اوس نمایندګي کو چې ټولو په دغه تاریخ باندې که داخله ده هر شی چې کړي که ماشات خواستی دي هر شی په دو تاریخ یې کړي. که اوس همدغه کار موږ څه زه رسمه دا ټول د بای نه وړم، دا دی رسم دا سلیکټ کوم. کله مې چې سلیکټ کړ رسم مرج سیل باندې کلیک کړم، دا موږ څه ټول اوس د موږ څه اوس یو سیل دی. دا تاسو په نظر کې درسه نیسئ. رسمه زه دا ټول حذف کوم، ډیلیټ بټن دا سلیکټ کوم او دلته رسم مرج سیل باندې کلیک کړم، دا موږ څه بل سیل شو. او سافټویر ډیولپر هم د موږ څه په همدغه ډول کنټرول زیډ ډیلیټ بټن select and merge cell. وګوره څومره معیاري شو. اوس ګوره آفرین. کله کله به ځان ته مبارینه ورکوئ. په دې کې یو بل کار هم پاتې دی، هغه به تاسو ماته ښایي چې کوم کار کې پاتې دی چې بیا څنګه شي معیاریتوب ته ورنږدې کړو. بل اپشن د موږ څه شی دی؟ سپلټ سیلز دی او سپلټ ټیبل دی. دا د موږ څه کار کوم؟ فرض کړئ زه رسم دلته زه رسمه دغه سیل زموږ څنګه کړل مارچ کړل ټول داسې. تاسو مثلا کار کوي یو سټی پښیمانه شوی چې یاره دا ما باید نوی مارچ کړي، ځکه ته مې ډېر فورماټینګ هم کړی، دا باید ما نوی کړی دا کار. نو تاسو به رسئ دلته به کلیک کوئ، بیا به رسئ سپلټ سیلز باندې به کلیک کوئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو دلته به تاسو وایي چې ته غواړې بېرته دا ټیبل دې څنګه کې د سیلونه دې بېرته منظم کړي. خو دلته به یو کار تاسو کوئ چې تاسو ته به د رو او د کالمونو شمېر معلوم وي. یا که په خپله خوښه ورکوئ هم فرق نه کوم. که تاسو نه پوښتنه وکړم څو کالمه دلته موږ څه شته، یعنې څو کالمو ته ضرورت لرو، څو روګانو ته ضرورت لرو. تاسو جواب وایئ چې زه وګورم. آفرین. څو کالمه لرو؟ 1 2 3 4 5. ګورئ که دا غلط ورکړئ هلته نتیجه غلطه راځي. او که چېرته تاسو دا ریسایز کړي وي بیا هم یو اندازه مشکل وي کې سمه د زوی ته خیر دا بیا تاسو منظمولی شئ. زه ورته وایم چې 5 کالمونو ته ضرورت دی او 3 روګانو ته. ما ته یې دلته په 2 سیل کې زوی په زوی. اوکې اوس وګوره دا یې موږ څه زوی په زوی شول که نه. ما درته وویې هغه سایزونه هغه سیلونه چې موږ کله دلته بیرته اضافه ریسایز کړي وي په سایز کې تغییر وړوي هغه به یې موږ په دغه ډول څنګه کېږي معلومیږي. خو موږ د دې ستونزې د حل دپاره هم هغه لرو چې ورته حل ورته لرو. وګورئ په دغه ډول distribute column and distribute rows. دا موضوع پاتې دی یای ورډ ډېر دلچسپه پروګرام دی. سمه ده؟ بل د موږ څه شی دی؟ سپلټ ټیبل دی. فرض کړئ تاسو غواړئ چې دا ټیبل دلته په 2 حصو باندې وویشئ، مثلا اعصاب هم ورته خراب شول یا چې زه دا ټیبل په 2 حصو وویشم، ډایرکټ راشئ تاسو به 2 ټیبله جوړ شي. یو به تاسو دا ټیبل شي او یو به تاسو دا ټیبل شي. که چېرته
اوس وګورئ د دې موږ سره یو سیل نه دی د ځان ته ټیبل دی موږ سره د ځان ته ټیبل دی موږ سره ځکه که دلته کلیک وکړم د موږ سره دلته لیاوټ او ټیبل ډیزاین چې کوم هغه د موږ سره څنګه دی نشته دی رسو اوټوپیټ کې دا ټول موږ ویلي وو تاسو یو ریزر په دوه باندې تکرار وکړئ چې د دوه هدف څه شی و زه مطمئن یم دا تاسو څنګه دي زده دي نو د ویډیو سایز به چې لوړ نشي لږ به سرعت لوړ کوم ځکه موضوع اسانه ده په باندې پیږه رسو بل ګروپ ته د موسابل ګروپ د موږ څه چي دی سیل سایز دی اېدو پوسټه باندې تاسو کړلای شئ یو سیل ته سایز ورکړئ فرض که اوس که زه دلته کلیک وکړم ګوره دلته د موږ سایز تغییرېږي که نه ځکه دا هغه سایز چې دی د موږ سره نظر یو سیل ته دی اوس که زه راشم دلته کلیک وکړم وګوره ما دا سلیکټ کړل په دغه ډول هر سیل چې دی هایټ اینډ ویت لري دغه هایټ د موږ سره څومره دی 2 انچه دی سمه ورډ چې دی په یونټ د اندازه ګیری انچ دی خو دا تغییرېږي دا به انشاءالله موږ بیا په سیټینګ کې زه ورته وایم چې دا 0.5 کوي د هایټ چې لږ لوړ شي اوس وګوره هغه سایز لوړ شو که نه بالکل او تاسو کړلی شئ چې د دغو ویت هم څنګه کوي کم او زیات کوي خو په دې ځای کې به تاسو ډېر پام کوئ چې کومه غلطي ونه کوئ چې چېرته ګلان په کوم ټیبل کې ونه کاروئ سمه ده آفرین او دو حال مو ښودلی و چې دو حال چې شاید کله چې تاسو ګلان کارل نو تاسو به رسئ دا به بېرته سلیکټ کوئ ورته یې به چې دا موږ ته څه لږه روز او کالمونه یې موږ ته ډسټریبیوټ کړه خو تاسو به ټول ټیبل څنګه کړی سلیکټ کړی که زه راشم نظر دو ته سلیکشن وکړم فکر کوم دا ټیبل موږ سپلیټ کړی دي په دغه ډول او بالکل ځکه دلته یې موږ بل سیل هم څنګه شو سلیکټ شو ښه نو په دغه ډول دا تاسو کړلی شئ چې بیا یې د دوه هم منظم کړئ کله چې ګلان مو وکارل بیا یې د دوه هم منظمولی شئ خو کوشش به دا وي ډول تاسو به ګلان نه کاروئ سمه ده ښه بله مهم موضوع د موږ څه شی ده ډسټریبیوټ روز اینډ ډسټریبیوټ کالمز دي دو په موضوع خو تاسو پوه شئ فرض کړئ تاسو د ځینو کالمونو د ځینو البته د سیل دا د موږ سره د سیل مربوط راځي تغییرات کې وروړي دي په سایز کې غواړئ چې مثلا ټول یو ډول کړئ که زه اوس راشم وګوره دلته نظر دو ټیبل ته په دغه ډول کار وکړم مثلا د یوه رو ډېره سایز لوی کړم د بل کوچنی کړم داسې غیر منظم داسې نو د دغه حال دپاره موږ بیا د دونه استفاده کوو اوس زه یم چې نه دا خو زه چې سموم او بېرته په ماوس باندې دغه ډول سموم دا خو اول غلطۍ کې تللی شي ښه مطمئنه غلطي کې تللی تاسو به رسئ هغه ټیبل به سلیکټ کوئ روز او کالمونه به څه کوئ ډسټریبیوټ به کوئ هغه معیاري حالت ته به بېرته څنګه شي ګروبار شي د هر لحاظه هغه که په عمودي ډول دی او که په افقي ډول دی ښه بله مهمه موضوع د موږ څه شی دی الاینمنټ دی وګورئ الاینمنټ موږ دلته په هم کې هم ویلی وو خو دلته الاینمنټ د موږ سره څه شي مربوط راتلل آفرین د مکمل یو فارګراف ډاکومنټ دلته د موږ سره د سیل مربوط الاینمنټ راځي که زه دلته راشم وګوره دا د موږ سره یو سیل دی که نه د میډیکل د موږ سره مکمل یو سیل دی که زه راشم دلته الاینمنټ د موږ سره درې حصې لري ټاپ الاینمنټ سنټر الاینمنټ او باټم الاینمنټ همداسې که داسې په عمودي ډول راشو دا د موږ سره لیفټ الاینمنټ دا د موږ سره سنټر الاینمنټ او دا د موږ سره رایټ الاینمنټ بیا پوه خو شوئ چې په دغو څو درې کټګوریو باندې ویشل شوی اوس موږ په کوم الاینمنټ کې یو موږ په ټاپ لیفټ الاینمنټ کې یو ګورئ دا به د موږ سره څه وي ټاپ سنټر الاینمنټ وي یا دا به د موږ څه وي ټاپ رایټ سمه ده زه غواړم چې دا د په ټاپ کې وي د موږ څخه په سنټر کې دی وي ګورئ په ټاپ کې دی وي سیل د موږ څخه مکمل دی زه یم نه زه نه غواړم داسې زه ورته وایم چې دا د سنټر ته شي نو تاسو به رسئ سنټر دا د موږ سره الاینمنټ د سنټر دی اوس وګوره دا د موږ څه شوله سنټر ته راغله نو په دغه ډول تاسو په یو سیل کې دننه څه لیکلی شئ الاینمنټ ترسره کولی شئ هلته زه رسم دا هم سلیکټ کوم همدغه اپشن باټم کې غواړئ ضرورت ته پکار تاسو به دا کور تاسو ترسره کوئ ځکه چې دا ماته سنټر ته کا او دا ماته څنګه کا سنټر ته کا ښه دا مشکل هم حل شو که نه آفرین یو بل مشکل هم شته هغه هم تاسو پیدا کړئ چې څه کېدلی شي مطمئن یم چې تاسو پیدا کړی وي هغه د موږ څه دی ټکسټ ډایرکشن دی
زه ورته وایم چې نه دا خو داسې ښه نه رسي دا داسې رسي لکه صرف د دغو سیل چې رسي که نه هغه بعضې چې نه پوهېږي موږ خو پوهېږو هوښیاران خلک یو بعضې چې نه پوهېږي هغه به وایي چې یاره کیدای شي دغه نسیمه چې دا په دغو تاریخ یې دا موش خسته وي دا نورو ته یې نه دی ورکړی البته که نه نو د دو ستونزې د حل لپاره به تاسو څه استفاده کوئ ټکس ډایرکشن کله چې تاسو دلته کلیک کوئ وګورئ دغه ټکس په سیل کې چې دننه دی دغه ډایرکشن څنګه کېږي چینج کېږي د موږ سره په دغه ډول ضرورت به کتو سره تاسو د دو ډایرکشن څنګه کولی شئ چینج کولی شئ نو امید دی چې په دوی به پوه وئ او په ارزښت باندې به هم سرسېدلي وئ سمه ده اوس کړی شي چې مثلا دا یو څه کوچنی کوي مثلا په دغه ډول او آی ډي ته هم دومره ضرورت نشته نیم دیم ډېر لوی دی په دغه ډول سمه ده او سلري ته هم دومره ضرورت نشته چې سیلز دومره لوی کړو ورته نو په دغه ډول تاسو خپل ټیبل په خپله خوښه څنګه کولی شئ منظم کولی شئ اوس وګوره څومره معیاري ټیبل موږ جوړ کوو نو تاسو کورنۍ دنده به څه شی پیږئ تاسو به په خپله خوښه یو داسې ټیبل جوړوئ چې په هغو کې سیلونه مارچ کېږي داسې ټیبل نه چې تاسو صرف راشئ او سیلونه مارچ کړئ هلته ورغله هلته معیاري یو ستونزه یو مشکل یو کار څنګه باید حل کړلی شي مثلا دا د موږ سره ټیبل دی ګوره دوی ستونزه حل کړه دغه یعنې د موږ سره د اول نه تر شپږمه پورې دا ټول د موږ سره څه دي میډیکل برخې کسان دي او دا د موږ سره آی ټي انجینرز دي او دا د موږ سره سافټویر انجینر ډیولپر دي صحیح ده نو دغه ډول یو ټیبل به تاسو جوړوئ په خپله خوښه چېرته مثلا تاسو کوشش وکړئ د کور مصارفو ته یې جوړ کړئ ذهن نه استفاده کې وکړئ او ښه فارمټینګ ورته وکړئ سمه ده ښه رسمه زه دغه یو سیل بېرته لویومه ځکه دوی مربوط لږ درد د موږ پاتې دی خو خیر دومره مهمه نه ده ځکه د موږ ته هغه کولی شو بل د موږ څه شی دي سیل مارجنز دي ګورئ موږ ډاکومنټ مارجنې لرلی پیج مارجنې هم لرلی بل د موږ څه شی دي سیل مارجنې دي یعنې که چېرته غواړئ چې تاسو د سیل ته مارجنې ورکړئ هغه تاسو یې دوزه ورکولی شئ ډیفالټ مارجنې د موږ سم دغه دي سمه ده نو که چېرته غواړئ په خپله غوښه مارجنې ورکړئ دلته تاسو ورته ټایپ کړئ ټاپ ته دې څوروي لیفټ ته دې څوروي رایټ ته دې څوروي خو ډېر وخت ته هېڅ ضرورت نه کېږي سمه ده که چېرته غواړئ چې د دوی ترمنځ د دوی سیلونو ترمنځ فاصله واچوئ فاصله ځای په ځای کوئ نو تاسو دا اپشن هم ورته فعال کړئ خو زه درته وایم چې دوی ته هېڅ ضرورت نه کېږي چې تاسو په دوی کې تغییرات راوړئ سمه ده خو بیا که ضرورت کېدلو تاسو دوی دلته تغییرولی شئ ښه نو د موږ سره بل ډیټا دی نو فکر نه کوم چې وخت د موږ سره یوري وکړو ځکه تقریبا الریډي ته 22 دقیقو پورې ویډیو د موږ رسېدلې ده نو بیا به بیا د ځینې کسان شکایتونه وکړو خیر ډیټا ټاب کې د موږ البته د موږ سره چې په لیاوټ ټاب کې ډیټا دی هغه به انشاءالله موږ به بله ورځ په بل لیکچر کې زده کیو نو امید دی چې تاسو به د دغو لیکچر نه یو څه زده کړي وي نو چېرته تاسو دغه لیکچرونه خوښ شول نو تاسو خامخا خپل ملګرو سره دغه شیر کړئ تر څو هغوی هم په وړیا ډول مکمل وړیا د هغو نه استفاده وکړي نو تر بل او راتلونکي لیکچرات پورې تاسو په پاک رب سپارم هر چېرته چې وئ ښاد آباد او خوشحاله اوسئ الله مل شرط ښه